اولنے سڑے بدور نبوت د جناب رسول اللہ کے ابو بکرو چاگه ایمان رو اولنے سڑے عزیزانو شروع شوا خلق تا پتاو لگے دا چدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق تا ورکی او وائی چی دا ستاسو طول خدایان چی دی دا غلط تی او خدای یو دے دا چوئی خلق خلاف پا دارالندوہ کی میٹنگو شا ابو جہل سردارو عمر فاروق کم پکیو ویواو رہو منبرانو تاسو دیو محمد عربی علاج نشی کولے چی زمونگ دا پلار او دا نک دین تا غلط ہوئی دا بوتان چی زمونگ پلار او نک پا دیلارا تیر شوی دی دا طول غلطو او دے اس دیو خدای دعوت خلق تور کئی ابو جہلو کتا عمر فاروق تا ویواورا زان تڑیر تکڑاو باتور خان وے عمر فاروق را پاسے دا وے خبر بکوا تور روستا وے زمان دی پلات او منات قسمی چی دا تور با علا پتی کی کیا چم چی دا رسول اللہ سر پا کٹم بلے رہو تور روستے دا اور روان چی زد پیغمبر سر پرے کو لارا کے یو صحابی پا مخاورت عمر خیر خودے دیر پا غصائے ویلار پریدا اغا شمع چتا سوی پتنگان یئی ما پلاتو منات قسم خور لے دے چدا تورا با علا پتی کی کیا چوم چدا غصر پا کی ٹنبلے روڑما اصحابی ورطوی جا عمران تداغ شمع مرکول ترالے زمادی پا خدای قسمی چی داغ شمع رنا خستا کورتم تلی دا کورتا ویورش دا کور حال والا کورتا پا مندر آگئے دروازہ بندا خوری لگیا دا دننا قرآن لولی او دایات وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازہ اٹھا کولان خوری والا دروازہ لرکڑا ورطوی دا تسلستو ویرورا ما خود سندی وی رانی ولی دا ولتو لتو بیوخا بی دا پاس آو خیر آگئے غیم ہوا سترے شو ادرے دو داس آکڑا ہوا ادرے دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغت شان سرخ وڑاڑ دے خور ورطالو عمران نور مموان وی بس تڑے ورطے عمر تاخ اخبل کارکڑو زمایو چو خبر واورا وی وایا وی عمر کزدی او احلم تمرور ویوزد خورما د دنیا دستور دادے چخرونا پاسی خویندی وہی فکر نشتا اے عمر استاو زما پا منس کی ترن نا پورے ضرور گیرے او دخور گیرے تعلق او دنن بعد اے عمر استاو زما پا منس کے د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمان شوی خور عمر غندی رور تدال راشه زمونگ دا خور خویندو میندو حالو نن مسلمان شوی او رور تا اے عمران ستا پشان زرگون عمران یو طرف تا او یواز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بل طرف تا واللہ کمی اسکڑے عمر دا سی ولارو یکدم سرنگون شو او پا جڑا شو خوری دا گریوان نونی وا ورطلو خوری ستاد دا محمد الرسول اللہ پا خدای باندی قسم وی چه دا زمارات لو نمخ کے دکم قرآن وینو لگی بیاو آیا پا دنیا کے دا سے کلام وہی لکا قرآن چھے دے دا سے مذہبا دا بل کلام وی لکا کما مذہب چھے دا قرآن
زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چوخوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قران دی زمارات لو نه مخ کې وی لګي بیا وایا خور ورته وي عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خورته وې ستانه په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته خودله خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینې ته بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دے تیر کړې بلکې د کفر د ترقه کوشش میں کړې دے یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسه نه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا چې عمر بجائے د پیغمبر د سر په کولو خو مسلمان عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور ور سره دا چې وره یو د مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمره کوشش می چې د کفر د ترقه د پاره کړو ان یو بلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام نیمش پد بار رهوت نیمش پد ګرځي دیوال ته وګنی دروازې ته وګنی دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې
که په یو کور کې چاته تکلیف ہو جواب به زور بار وتو د خار نه بار وتو یواز نیمشپدا او یواز د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اول جاړي اثری ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې څلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا تدا سي تکلیف وی چې زه رفقول شما اوس سړی تدا سپتا چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دننه خزا دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچا پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزا شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر وشتا او نه مې د داینې وشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویله وی یو منټ په یو منډه کور ته راغله او خپله ښځه یې راپاڅوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان راواغستا او عمر مخی او خزای ورپسی او پدی میرو کی منڈی ہوئی عمر چه ورسیدو دا غریب جنگلی تا بی بی چه دن نکولنو لاس نیونی وار ورته وی او بی بی استادی دا خدای پزاد قسم وی چې د دې غریب د خزې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یادې مور وي بیبي دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست ډېر ساعت تېر شو چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دی پیدا آبار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچي ته د میړه وراره وای نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وای عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وای چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کہ زد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و ہمدرد و پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما دا محمد رسول اللہ دا غلامان و پلسٹ کی لیکلے دانن چیز عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله ده په خدای قسم چې لوی کړی خدای زکه یم چې ځان خاورې ګڼم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغی دعوا یې وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غورځولې ده مجسټریټ
سمن واستولو پا امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناست ہے و امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چې د زما د کور پر ناله غرزولې ده. جواب وکا کني قیدوم دے. امیر المومنین ورته وی چې دا پر ناله ما ځکه غرزولې ده چې دې پر نالې کې اوبه بچراتلې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابولو نو ځکه ما وی چې دا پر ناله غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پر ناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته غرزه. حضرت عمر تا عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکوما. عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپل وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا ادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کېږدي او دا پرناله بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المومنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په وګو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عادل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږی ورته ونی چې غوږی ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور یې نښه وکړه. سبا هغه ښځه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاون تا غذا تا استولې. وی څومره موده وشوه؟ وی یو کال وشو. عمر ورته وی ته کېنه لکه بیبي زه راځم. عمر کور ته راغی. خپلې ښځې ته وی چې بیبي په دې مې پوه کا چې ښځې سره څومره موده خاون نه نو دا گزاره کولی شي. نو بیبي ورته وی چې 4 میاشتې نهایت 6 میاشتې دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لځي او چې 6 میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه د هغې مېړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي. غوږ به داسې دروازې ته کېښو چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به مانه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې وی پایو کې اوبه واچوه. لور یې وی حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره. دا امیر المؤمنین دی. بله شپه بیا ګرځي لګیا دی. د یو ونې لاندې یو ښځه پرته ده. کټوی ایښې ده په نغري باندې. کاڼي پکې اچولي دي. ماشومان 3 بچي ورته پراته دي.
چې ماشومان لوګا تنگ کی او په جراشي دا د کټوه کې سم سیو لړی کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه وی بیبي دا څه دي دا وله ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې درد وي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لینوي ورته وی بچ حل نو منی ویل نزنو خبر اور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورز د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورز د چې دوی دوکا کاوما. عمر فاروق ورته وی چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی. اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین امداد ورته بیبي ولې وې زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواست نه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټک یو ما نه تاسو کې چې تاسو تکلیف دی. عمر فاروق تان چې دغه بوډای داوی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ور رسیدو نره باران وا بوډای مود شوی وا اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډای مرا پاسولو ماشومان روټای په اخرولا پلامن ورته خله پاک کړې ورته وی بوډای هغه امیر المؤمنین زما و بوډای ک په قیامت کې ستا استاد بچو په سر کې ز خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه عمر مړ کې د نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دي خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې سراته نه وای. یو خدای اوس په تا دوړ دي مونږ کړې نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار سرا کوم خو چې سراته نه وای خالی می پرېګ دې. دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبب راشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاری شي. دا د عمر ایمان دا عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لاري کلی نه حکیم را روان چنی ملاره تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب خوش او زو واپس وی ولی وی عمر وفات شو وته څنګه وفات شو څو خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو خوړې. د کوم امیر چې فضل کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل ورل مرګر ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو. عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته یو ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لار زو د لار خالق ہے. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې ده کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې
دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کوي عمر وی خاغ دو ګوتی چټي ولیکل پی وی لیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړه د ترنه بیان دی وچت د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تی یریږي د زنګل زمری تی یریږي زنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی و حدیث الله عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی تپوس یې وکړو واپس روان شو نو داغه د لنګ لږ اوږدو نو ورپسې راښکلی کېدو ویل بچیه خبره واوره چې راواپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب رایاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته یې وویم یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه هغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والے دی ویني تی بیگی سات پس وفات کی تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولا وی چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولا وینځم نو وروا وندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور وملوي زما دا مخ په خاور خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم نو بیبي په جړا شو صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم خلق دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين